منځګزار په اولنۍ قاعده کې تشهد عبده ورسوله ته ورسولو، هغې نه وروستو د نهیر دی ده چې د درود شریف هم شروع کړو، اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد. دغه درود شریف یې سنه څه وویلو یا چې د ټولې ویلو مونږ تر هغه اخره ته رسولی او ده ته رایاد شول چې یرې زما خو دا اولنۍ قاعده وه او دې ډایرکټ ودرېدو، نو آیا په دغه منځګزار باندې سجده سهو واجبېږي او که نه واجبېږي؟ ګران کتونکو دا ډېر زیات مهم او ضروري سوال دی. نن سبا اکثریت ډېر خلک چې دی په منځونو کې قسمه قسمه سوچونه کوي او هغوی ته قسمه قسمه ټینشنونه لګېدلي وي، نو په دا وجه باندې دوی نه دغه غلطي کېږي. ګران کتونکو په منځ کې اولنۍ قاعده واجب دو، مطلب دا چې 3 رکعاته منځ دی یا 4 رکعاته منځ دی، په دې کې اولنۍ قاعده په اندازه د تشهد یعنی اولنۍ ناسته په اندازه د تشهد باندې دا واجب دو. نو که چېرته یو منځګزار 2 رکعاته منځ ادا کړو، هغې نه وروستو ده چې دی دغه قاعدې دپاره کېناستو التحیات لله تر هغه عبده ورسوله پورې ورسولو، هغې نه وروستو ده ته اوس یاد نه دی د نهیر دی د چې دی درود شریف شروع کړو اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد، یعنی سنا سي دغه درود شریف ویلو یا چې دی زیات ویلو، هغه مونځ اخر ته ورسولو او ده ته رایاد شول چې دا خو زما اولنۍ قاعده دو. نو دغه منځګزار به ودرېږي، 3 رکعات به شروع کړي، کله چې 3 رکعات مکمل کړي 4 رکعات دې شروع کړي، چې کله هغه مکمل کړي په قاعده باندې کېني تشهد دې شروع کړي، عبده ورسوله ته چې کله تشهد ورسوي هغې نه وروستو دی یو طرف ته سلام وګرځي او بیا 2 سجدې ادا کړي، هغې نه وروستو تشهد بیا د سر نه شروع کړي او تر هغه اخره پورې د مونځ ورسوي، نو دا د سجده سهو شوه. په هغه وجه باندې چې د کم واجب کې زیاتوالی کړی وو، ځکه چې دا په اولنۍ قاعده کې په تشهد باندې زیاتوالی کړی، نو په ده باندې سجده سهو لازم وه، نو ده سجده سهو ادا کړه، نو دغه منځګزار دغه مونځ مکمل شلو. او که چېرته دنه سجده سهو هم پاتې شوله او په واجب کې داسې زیاتوالی هم کړی وو او ده چې سلام وګرځولو بیا وروسته ورته یاد شول، نو دغه منځګزار دغه مونځ نه دی شوی، ځکه چې واجب پاتې شوی دی، نو په دغه منځګزار باندې دغه مونځ اعاده راوړل دا لازم او ضروري، مطلب دا چې دغه منځګزار به دغه مونځ دوباره راګرځوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.